موضوع الهام صاحب د موږ دا ده چې هلته د کاری سعید خوستی او د تاسې هغه جنرال چې تاسې جنرال بولئ هغه راځي د 450,000 نفرو تر مخ ډاکټر نجیب ته توهین کوي، غازی امان الله خان نه مني. یعنی پرته له دې ملا عمره چې تاسې ته یو ته پلار نه ده معلوم چې دغه پلار څه نومیږي، چیرې و، ولې ځان نه حاضراو، د شرعي نظام دعوه یې کړې وه. پرته له دغه نه دی د افغانستان یو کوم ولسمشر نه مني. آیا دا توهین نه ده چې افغانانو ته کیږي په میډیا باندې؟ ګل خانان پاکستانیان په موږ پورې خاندي، د تاسې دغه کلیپونه بیا راخلي شیر کوي. دلته اوس د تا دغه سړی راجګ شوی ده په میډیا باندې چغې وایي چې ښځې مې پرې خرابې کړې. آیا دا د کوم پښتانه کار ده؟ بس سید ورور زه بل تا سره منطقي بحث وکړم. له دې توهینه چې هر څوک یې کوي، توهین یا کنځا په لایف کې زه تاسو ته راغلی یم چې کنځا راته کوي، توهین راته کوي، بالکل لایف ته نه درته راځم. ځکه یوه خبره هم زه کنځا نه غواړم چې یا د ما مور یا د ما پلار ته وسي، هغه که زه تا ته وکړم او که ته ما ته وکړي. تر څه وخته پورې الهام صاحب که موږ ګوره غوږ ونیسه الهام صاحب، که په موږ کې چا تا ته کنځا وکړه شخصا که ما او خان یوسف درته وکړه، دا نور میلمانه زه نه پېژنم چې دوی څوک دي څوک نه دي، د هغو زه ذمهوار نه یم، خو دا غش پې کوم چې کوم چیرې دغه الهام صاحب ته کنځا وکړه په هغه ساتم کته کوو. که چیرې موږ تا ته کنځا وکړه موږ به بیخي پښتانه نه یو، افغانان به نه یو، خو قناعت به کوې. قناعت زه په هره خبره له تا سره د قناعت وړ خبره یې له تاسو سره قناعت کوم. مهرباني وکړه ما ته ملا عمر راوپېژنه. ملا عمر زه له تا سره نن خبره وکړم سر د خلاص. ما ته ګوره په دې خبرو په کلو بحث شوی ده د تاسې لخوا او د نور مبارزینو لخوا چې ملا عمر څوک و یا چیرې. زه له تا سره یو کال له تا سره بحث په وکړم، زه له تا سره د بحث نتیجې ته نه سم رسېدی. د تاسې بحث زه خبره تا ته وکړم، یوه دقیقه ما پرېږدې، یوه دقیقه ما پرېږدې. ګورې یو کال ته ضرورت نشته. زه درته یم چې شهید ډاکټر نجیب ولا د اختر محمد قوم محمدزی هر شی معلوم دی، ولسوالي هایدره قبر د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی پلار معلوم ده، کور معلوم ده، کله معلوم ده، د نور محمد طریق معلوم دی، د بابر کارمل معلوم دی، دایم د افغانستان ولسمشر و. بیا تاسو امیر المؤمنین یاداو، ولی د کوم عذر درلود چې د ځان نه حاضراو او مهرباني وکړئ د شیرا مهرباني زه چې تا ته هر څومره دلایل ووایم تر ګیزه پورې دا ملګري د ټول قضاوتو کې تیل ما سره نه مني. زه یوه خبره تا ته وکړم، ته دا لایب ته چې راځې یا مبارزه کوې، دا د افغانستان د امن او د سولې لپاره کې که نه د ځان د مشهور د هغه لپاره چې ځان مشهوره کړي، که د افغانستان د صلح لپاره خان یوسف ته وایم که تاسې د افغانستان د صلح د افغانستان د امن لپاره راځي، تاسې باید لایف داسې وکاروئ چې نور خلک له تاسې څه زده کړي. لایف هم باید سم برابر لایف وي، سم په چوکاټ برابر لایف وي، د توهین له دې نه هېڅ نه کېږي. الهام صاحب یعنی داسې په چوکاټ کې برابر وي چې موږ راجګ شو شهید ډاکټر نجیب ته مرداړ ویایو، دا به د موږ په لایف د برابري. زه له تا سره اوس موږ غازی امان الله خان ته کافر ویایو، اشرف غنی ته غلام ویایو، بیا به د موږ لایف برابري. که زه ته اوس د افغانستان ډېرو مسایلو ته ولاړ شوم د ما د تا لایف جنجالي کې زه درته وایم چې افغانستان ته امریکایان راغلي، په افغانستان یې یعنی شخې لایف باید موږ برابر کو. تاسو موږ لایف راځو ګوره دا کالی څه دي، دا کالی دا د ما شخصي کوم لباس ته، دا صادر ما مشام تر سر تړلی، مانځه ته مې تر سر تړلی، یعنی زه ځان په څه شي مشهوروم؟ ما کومه دلته داسې 3 پیس سوټ اغوستی ده، د باندې په برنډه کې ناست یم، بالکل غوندې راغلی یم دلته ناست یم، زه به ځان په څه شي مشهور کړم؟ زه په تا دا سوال لرم، غوږ ونیسه، زه په تا دا سوال لرم چې وروره 6 کاله د پاچاهي په ما وکړه، دا پاچا ما ته راوپېژنه، دا پاچا څوک و؟ ولې نه راپېژنې؟ پلار نه لري، قوم نه لري، قبیله نه لري، ولې ځان نه حاضراو؟ ما او تا که 6 کاله په دې بحث سره وکړو، ما او تا جوړ نه راځو. زه ته راځه داسې بحث سره وکړو چې جوړ راسو، که هرې خواته ده که هغه بحث د هغه د پښتنو ده. که د ما سوال چیرې نروای، لا مې دا غوښتنه نروای، لا بې چوکاټی په منهج د یو افغان، زه له تا دا پوښتنه کوم، زه یم چې ما ته ملا عمر راوپېژنه، ته یې نوم ملاتړ کوې، زه خو یم چې هېڅ د ملا عمر په نوم څوک نه وو، او که وو ولې ځان نه حاضراو؟ شرع ظاهر مني او تاسې د شرعي نظام دعوه کړې وه. اسانه سوال ګوره په هغه وخت کې په ټولو افغانانو ته معلوم ده چې یو شرعي نظام و، امن و. که تاسې وایي چې امن نه وو، امن و، ځکه ټول افغانان په دې اقرار. خبره د امن نه ده، امن خو په دې و، غوږ ونیسه،
چې د موږ جنگ له چا سره ده د موږ جنگ له پاکستان سره ده د تا سره د موږ جنگ نشته تا خو په مزغو کې ډس سوی نو چې د چا سره د موږ جنگ و دغه حکومت نو امن به ولې نو آفرین خبره درته امید غوښتل کرنل امام دی په افغانستان کې امید ګل دی په افغانستان کې د پاکستان وروره 2 لک فوج دلته جنگیده په افغانستان کې 2 لک فوج جنگیده د طالبان په ارتباط زه ته خبرو کوم لیګ وخت راکوه زه به تاسو خبرو کوم چې د حکومت د افغانستان او تی به الهام صاحب نه غږی امن پرېږده امن په دینو امن په دینو خوځو نشه امن په دینو دا نن شل کاله حکومت سی اوس شل کاله د حکومت دغه ووتل په دا شلو کالو کې د څه حادثه نه ده سوي چې 10,000 کسان په یو ورځ چا ژوندۍ خښ کړي د تای 10,000 کسان در خښ کړ دا شلو کالو کې خوځو نشه یو ملت الهام صاحب وخت در کوم په دا شل کاله حکومت کې ساده اشغال هم بولې وروره کوپریم بولې هر شی بولې په دې شلو کالو کې د چا باغو ته چا ور نه دا چولای په دې شلو کالو کې د چا خوندې مندې پاکستان ته وروره په تابوتو کې نه دی لږل شوی څه خیله منو تی په څه شي خوشاله وي په دې شلو کالو کې ورزته لز 2000 نفر په وروره ژوندۍ خښ دا لا منو ته ماته یو 15 منټه وخت راکړه زه تاسو سره وګورم 15 منټه نه یو ساعت وخت در کوم لیکن ماته به ملا عمر ثابت کړي او تی به نه غږی ما بس پام نه ده او ته نه ته د پاکستان په ارتباط یو خبر او کلیس پاکستان سره د مو جګړه ده عملاً اوسم د افغانستان د اردو د حکومت چې څومره مرمي څومره ټانګون ار څومره وسایل راځي ټول پاکستان لاره راځي ټول پاکستان هغه یو تجارتي سیستم دی یو دغه دی باندې به زه پوي کوم یو دغه دی باندې به زه پوي کوم پاکستان قرارداد کړي امریکای سره صحیح شو قرارداد طالبانو قرارداد کړي پاکستان سره صحیح شو امریکا هم افغانستان رواني طالب هم افغانستان رواني پاکستان هم افغانستان رواني نفع چاته زی پاکستان ته او پښتون طالب د فکر کوي چې زه افغانستان ته فائدہ رسوم ولې هغه ته دا پته نشته چې هغه افغانستان ورانه جوړی نه کاغه افغانستان جوړی خوره شه د کابل کې کینه ځان د دفتر هم خلاص کړه بس ته ولس بدر سره ودرېږي الهام صاحب ته خالد مارچل وکړي الهام صاحب ته سلاوي ملاوي پرېږده په دغه باس باندې د ماوري تا سر نه سره خلاصيږي ادي ته ماته خالي ملا عمر ثابت کسي ملا عمر ولی ځان نه حاضر او سوکو دي چا زوی لکومه جای راغله ما غو ته درته وې دا به منطقه بحث ته دا څنګه به منطقه ده یعنی څنګه به منطقه ده سلامونه ملګرو پکتیاوال وروره یو د قامت پرې د چې زه ور سره باس وکم تا ته به پرې اجازه راکړه تاسو ته پرېږدو تاسو یو منټ صبر وکړئ الهام صاحب تاسو مهرباني وکړئ کچيري تاسو د ما دي سوال جواب لري صحیح ده کني وخت مزه کوي کدي ملا عمر پلار پیژنې لا دغه دلیل ویلای شي چې په دغه دلیل ځان نه حاضر او دغه عذر درلود مهرباني وککنی او تی بوتی ما یا شي هغه امنو ډنګایو دغه خبر الهام صاحب ملا عمر خو ډیر لري دی الهام صاحب ملا عمر خو ډیر لري دی کوم بیان کوم تاریخ کوم چې د دې وخایزه ملا عمر خو ډیر لري دی اخو یو تر د دې سړي چې لريو کنه د دې سړي کوم زه د ملا عمر په ارتباط یو خبره درته وکړم د ملا عمر د حکومت غټ چارواکي لکه اشرف غنی لکه نور د چارواکي لکه امید کرزی د ملا عمر معنی کنه دا جای ماته دا ور ملا عمر څنګه نه مني د ما زه درته د معنی زه تاسو یو مثال درکوم زه خانه سوپین صحیح شو زه خانه سوپین یو څوک تانه پښتنه کوي دغه نن شپه ما سره بحث وکړو سبا درنه پښتنه کوي چې تا د چا سټډیو ته تلې وی هغه درته وي تو ورته وی چې د شمس پکتیاوال او د خانه سوپ سټډیو ته تلې وم هغه سړی درته وي چې دې کسانو کوم پروف تاسو رښتا د دې کوم قواره شته کوم خبر شته چې ما ورته ماته وخه تو ورته وی چې وو در فیسبوک کې مشته یوټیوب کې مشته انستګرام کې مشته یو نه خو ما ورته وباسي که زه نو سم موجود نو سم دا خبره چاته وکي ته دروغجن نه راځي بالکل ګورزه خبره آفرین که هر څوک دا خبره کوي چې مولا محمد عمر و نو زه وایم چې دا دروغ وای دا قاری ویل غوړ ادي عبدالرازق خبره بتانه اوریدلې د کندهار د کومندان یمنی اوریدلې ده خبر چې الهام مجاهد د تا اورم وای که اصلي مجاهد ملا عمر ځکه شمالي والو ته کومه پټکه دغه شنه دی هغه څه نه وای دغه چې وای که اصلي مجاهد کچيري وو
چیرې وو نو دغه او یا تاسو ویډیو راته پیدا کړئ یا به زه بیا درته پیدا کړم نه ګور هغه خبره ما اوریدلې زه به درته پوره درته واورم یو تاسو ټول دلته زه ویډیو درته چلانوم یو دغه هغه چې ویلي یو دغه هغه دا خبره وکړه دلته سټډیو فل د ویډیو نشم چلانوي هغه دا خبره وکړه هغه ویلي ک د مولا محمد عمر غوندي پر رښتونی کوم سړی وو نو زه مولا محمد عمر جهادیم غنم او په حق هم غنم کني نو زه بسوګو غنم نه دغه خبره خو نه ده غنم دا رښتیا ده الهام صاحب وخت ما ضایع کوه کته چیرې مولا عمر ثابت کولای شي مهرباني وکړه کني پرېږده شي دلته بل چاته موږ وخت نه وخت خو نه او تباوت نه غو دا خبره درته کوم چې په دې رقم ته مبارزه چې روانه د مبارزه بالکل هیڅ نتیجه نه ورکوي شلس کاله نه ورکوي مبارزه موږ وکړو سخي وکړو نه دینم تیر دیو مبارزه ته برېښم یو دغه پکتاوال تر دلیل نشو ویلای نو تاسو سره مونږ د څه مبارزه وکړو خو دلیل وایا کنه مولا عمر معرفي کا څوک دا ورونه مونږ نه پیژنو مونږ ولونه راغلی یو ورونو شپږ وسکاله مخکې خبرې ما الهام شپږ وسکاله به پرېدم اوس راته وایي چې ستاسو طالبانو افغانستان ته کومه فائدہ رسولې کوم خیر رسولې کوم سره کوم یونیورسيټي کوم پول کوم سورته وي دریا یو چې خو به جوړ کړی یو شی وایي افغانستان ته د طالبانو سیاسي رسیدلې دي هغه دا غیر رسیدلې دي چې افغانستان کې طالبانو د امریکای په مقابل کې جهاد نه وکړي افغانستان محکوم او د ما په ځل کې عزت ته یو خبره وکړه ما ته ډیر په هغه سره مخ سره وخت راکوي ځکه تاسو ته احترام لرم تاسو ته احترام لرم پکتیاوال سے افغانستان وروړه یو خبر یو دغه ماته اجازه شته چې د نه یو بل بختنه وکم پکتیاوال سے افغانستان وروړه پښتنه دغه نه بتیر شو الهام صاحب د غونډو نه بتیر شو ورکه کا دا ته ویل چې امریکایان او محکوم افغانستان او دا خبره ته کې دا خبره چې ته کې ته دا منی افغانستان اشغال شوه دی او بالکل اشغال شوی وو افغانستان خاور امریکای نیولې ده نیولې عائشہ بس د پاکستان دغه کوزه پښتونخوا دا ته د افغانستان خاور بولی کنه بولی دا د افغانستان بولم د افغانستان یو د عائشہ بس د افغانستان دا او د افغانستاني بولی دا خاور سونه وخت کې تانه پاکستان نیولې دا خاور چې څومره ما د هغه سره کړي لاسلیک سره کړي سو کاله مخ کې د سلو خیر ښه نو دیغه دا پاکستان دا اوس دا معنی چې دا خاور ستا پاکستان نیولې دا کنه د نیولې بالکل نیولې ولې دا خاور ته نه آزاد چې دلته د آزاد خاور ته راځي دلته خو د افغانستان حکومت شته دی د افغانستان اردو شته دی د افغانستان ولس په بیغه مزړه باندې زور کوي نه د څوک تذکره غواړي نو ته څوک ماجر کارت ورکوي نه کومه بل قصه ده نه کومه بل معاملې ده سونه چې موږ په کوزه پښتونخوا کې ذلیل کیږو دونه په افغانستان کې نه ذلیل کیږو ته د افغانستان د غیزه نه ټوپک راوړي دلته ماولي ولې ته د جهاد د غیزه نه شروع کې ګوره کوزه پښتونخوا څومره تاریخ او هغه سل کاله او هغه پرسوي دي هغه خو پوره شوی دی دغه اوس دغه خاور ستاد نه د ولې نه آزادې زه هغه وخت را آزادوم چې او یا افغانستان وران کې د نور خاور ورته ورکی نه چې کله افغانستان اشغال پای ته ورسید بیا اشغال خو هغه ځای نه اشغال خو د امریکا د کم ځای نه راغله پتا باندې افغانستان ته او بیا خو د افغانستان حکومت سره هغه کومک وکړي یو هغه کومه خاور چې پرته د هغه کومک ولې نه کوي چې دلته راځي دا کومک کې علي خان یو دقیقه تاسو طالبان هر وخت سوي وي چې اول دا اردو چې د امریکایانو سترګې دی اول باید اردو وجل شي بیا امریکایان وجل شي همدا خبره ده کنه صحیح ده کنه یو دقیقه شک نشته نو اول د امریکا ست ملک ته چاره وړي دا اول باید څوک وجل شي اول راوستل پاکستان باید وجل شي کنه پاکستان باید وجل شي کنه نه پاکستان نو وجل شي نو پاکستان خبره غلام کنه زلا برتاته غلام الهام صاحب تشین پاکستان ورتاول ما خبره په خاور ولا خبره کای خبر ته مغاګ نشي ولا ته ونیزما تا ګور ما ته ونیزما تخته دا والله خبره کوي دا سي دلیل ولا نه پر کوي چې خبره باندې وسره کوي خبره خرو ده
دا جرګاله خبر ورته دا دلیل وغه سړی زه درته وایم نه دلیل باندې نه پوهېږي اصل ثابت کدل تاوتی بوتي مغه کوي امن او پلا امن به ولې نو خو حمید ګل دی په باغ بابر کې کېنولې نو له چا سره جنگېدلی وای لزره کسان دی په یو ورځ کې ژوندۍ در خش کړ دا امنو شپه ورځ د شمالي والو دا امنو پکتیاوال سے بهترین امن په دنیا کې دی بهترین امن چې په دنیا کې دی په قبرستان کې دی ځکه ترقی نور څه نه لري نور د غل راځي نور د ورور عمل راځي نه بل راځي ولې هلته ژوند نه کوئ تاسو خو امن بد مثال د هجري او په مونږ باندې امن بولي نو والي خانه امن بولي نو چې چا سره د جنگ هغه خو 2 لک پوز له تاسو سره جنگیده نو چا سره ته جنگیدلای وای ټلیفون د پاره بیا د مشرقي خلک به ټلیفون د پاره پکتیاوال صاحب دغه تل لوړ کی ته بتل تورخم ته بتل او هغه خوست او پکتیا او پکتیکا ډېر خلک باغې ټلو ساده پاړه چنار لزره نفر په یو ورځ باندې ژوندۍ ور خش کړ 2000 نفر دا لا امنو شپه ورځ به د باغونه سوزل ورور شماليوال د تر دوستونی کړیو تر نو ورځې پرې د تالو لاس شماليوال لمانه نفرت کوي دا د تا خیر مات را رسیدلای ازاره ما خپل ورور نه بولی تاجک می ورور نه بولی دا د تالو لاسه ظلمونه دی ور سره وکړه دوستم کتاب سره پکتیا ته نو راغلی ولی ورتله په زور دی ولی ځان پیمانه نه منلې نه غشته تا حکومت تا ته چا دا واک درکړی چې په زور ولړسه مزار ونیسه ژوندې خش کړي ورور د مور شدي دي شدي دوستم غول دی لا پلار سره خپل شي دلته بیا راجک شي په لایفو کې چغلی وای د دشتې لیلی مړی دی ارسو په دشتې لیلی کې د سم ور کوله چا درته ویلی واست دشتې لیلی ته ولاړس د تا منطقه ده د تا خاور ده دا خان یوسف به سبا راځي ما ته بیا ز پکتیا حکومت کوم زه به د خپل پکتیاوالو دفاع کوم ماته ز ظالم سوم زه خاين سوم افغانانو لایف شیر کوي شي ویره سوي دیوته زمونږ دیو سر نن ډیر ګوري ستاسو مشرانه کنځلې دي زمونږ مشرانه کنځلې دي افغانستان کنځلې دي د افغانستان خاورې کنځلې ده افغانستان هغه مشرانه کنځلې دي چې هغه په نوم منګو تاسو یادي خوش ګوره دوی د راجک شي موږ به کنایت ورکو چې ده دی په حقيقي میدان جنگ بیللې ده په سوشل میډیا باندې دی مبارزه بیللې ده نن دی سره د غیاوه لار پاتې ده چې دی راځي د افغانستان خزو ته توهین کی د افغانستان ولست توهین کی بل لار دی سره نه ده پاتې په قران او حديث باندې دغه د موږ تاسو شل قسم عالمان راغلل کې ناستل دلته د دې هغه پویا لاړ ورو تختیدل دی په هر یو شي کې معاملې د دې خلاص د دې ته صرف تنها اوس د یو لار پاتې ده چې دی په کومه طریقه باندې د افغانستان ولست د افغانستان په مېرمنو د توهین کی علي خان وروره دی تر ټولو غټ ظلم دی څه شی بیانوي چې دوستم لزره پښتانه وځلي دوستم خو پکتیا ته نو راغلی کندهار ته خو نو راغلی ولی ورتلې دوستم ولی نن چې دوستم چیرې جلسه یې چیرې دوستم راځي ولی د مزار خلک د بل خلک ولی د هزارګان کالی نه ورته ویړی ولی احترام کوي په دې کوي چې د خپل قوم درنه وساته دا دی آی اس آی جنډه دی نپ کې ولګول ولی نن ورور پنشيران د احمد شاه مسعود قبر ته ورزي او دواوی ورته کوي ولی قهرمان بولی په دې قهرمان بولی چې ټول افغانستان دی نیولای په پنشیر کې د جنکیانو مکتب خلاصو جنکیانو خپل تعلیم کاو په دې کاو چې داډو چې دلته د موږ یو کمانډر ستا چې دلته له پنجابیانو سره جنگیږي کوي په لونه په ځان په سیوالو زول کوي هر شو د مور شدي دي چې د احمد شاه مسعود زه په دغه صرف قهرمان بولم چې تا اورې بیرغ نه ولګاو امید ګل دی ودر سره بل دی ودر سره ټول ودر سره دا وګوره دی وای چې مونږ وای د پاکستان سره کوم اړیکې نه لرو وګوره دا طالبان کوم ځکې دي دا وګوره دا کوم ځکې دي دیو سره سوق دي هم دي خوارج سره سوق ولاړ دي ګوره لایو شیر کوي یاران دا خو وګوره دا ګوره دا بیا پیسې بیا څوک ورکی ماس څوک ورکی سلا څوک ورکی د سره خو بخا خدريږي دا ګوره د مور سړی وغم دا وګوره دا مور دا گاونده دا سپیرا غلی وږي شي وي د نور ورته اډو کې اچي خدایم په شرمونو و شرمېدل قومه تا دا غمره بیگا فیسبوک کې چالي کنه کړی و بیگا فیسبوک کې چالي کنه کړی و طالب ځان ته وای بم پاغه کړی و ټیم کړی و وای کله چې ټیم وای پورا شوی وای خپل اکستدرزوالي او پرشنمیتا وځول یارانو طالب چې کوم غول کړی دی په افغانستان کې بیا د بي ما چې کوم نفرت طالب د افغان قومو ترمنځ
جوړ کړی داغه نفرت موږ ختمو. موږ یایو چې وروره په افغانستان کې چې د افغانستان تشکیره په جوب کې هغه هر سړی دغومره حق لري لکه پښتون یې لري. پښتون له اسمانه نه ده راکته شوی. یو بل ته توهین باید ونکړو، یو بل ته باید احترام ولرو، یو بل باید په ځان پورې ونیسو. له اسمانه هېڅوک هم نه یو راکته شوي چې یو سړي ته تا د افغانستان تشکیره ورکړه، خدای دې وکړي چې د هغه په ټول افغانستان کې یو جریب ځمکه وي، هغه د افغانستان وارث ته د هغه زوی دا دعوه کړی شي وروره د هغه زوی سبا ولسمشر کېدی شي، سبا وزیر دفاع کېدی شي، هغه که تاجک کې که ازبک کې که پښتوني. دلته هر سړی دا جمهوری د جمهوری هر سړی به په خپل قابلیت تر یو ځای رسیږي. په زور باندې نشي رسېدلی طالب. اوس هغه وخت نه ده چې ټوپک راواخله سړی مړ کړه باغو ته اور واچوه، شمالي د کاپیر ټاپه ولګوه، په هزاره د کاپیر ټاپه ولګوه. ولې تا ته دا واک چا درکړی؟ ته څوک یې؟ ته